د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی د آفتاب عالم او د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی ترمنځ غټ جنجال. دا چې لطف الله ستانکزی ولې د آفتاب عالم قضیه ختمول نه غواړي دا او دې ته ورته نورې خبرې راسره په همدغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو راسره تر پایه وګورئ ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مخکښ او چټک توپ اچوونکي آفتاب عالم بندیز نږدې 2 میاشتې وروسته پوره کیدونکی دی. خو د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی د قضیې په ختمولو کې مخالفت ښودلی دی او نه پرېږدي چې آفتاب عالم د زر له دغې بندیز څخه آزاد کړی شي. د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړو محمد شهزاد محمدي او آفتاب عالم باندې د 2019 کال نړیوال جام وروسته د یو لړ اصولو د ماتولو له امله بندیزونه لګېدلي وو. خو محمد شهزاد محمدي د 7 میاشتو د بندیز وروسته د کرکټ بورډ له لورې بیرته آزاد شو او د آفتاب عالم قضیه لا هم پر خپل ځای پرته ده. د کرکټ مینوال او خبریالان په افغان کرکټ بورډ نیوکې کوي چې ګواکې محمد شهزاد محمدي د مافیا ډلې د مشر مشعل او اصغر افغان په خوښه له بندیز آزاد کړی دی. خو د آفتاب عالم د بندیز په اړه چوپ دي. سرچینې وایي چې د چټک توپ اچوونکي آفتاب عالم قضیه د افغانستان د کرکټ بورډ د ډیسپلین کمیټې او پخوانی چیرمین له لورې 8 میاشتې وړاندې اورېدل شوې ده چې په پای کې د هغه په حق کې فیصله شوې. خو اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی د آفتاب عالم پر قضیه کې مداخله کوي او نه غواړي چې نوموړي بیا کرکټ ته راستون شي. اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی ادعا کوي چې پر آفتاب عالم بندیز د کرکټ نړیوالې شورا یعنی ICC له لورې لګول شوی دی چې له همدې امله باید له وخت وړاندې پرې بندیز لرې نشي. خو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی آفتاب عالم خبریال.com ته وویل چې پر هغه د ICC له لورې کوم بندیز نه دی لګول شوی چې یوازې پرې د کرکټ بورډ شتون لري. د افغان ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي آفتاب عالم وایي چې هغه د 1 کلن بندیز پر روانه موده کې یو ځل بیا ځان په هره برخه کې سیالیو ته چمتو کړی دی او غواړي چې په نړیواله کچه د افغانستان نمایندګي وکړي. خو یو شمېر کړی نه غواړي چې هغه د زر ملي لوبډلې ته راستون شي. په افغانستان کې ورزشي خبریالانو او د کرکټ شنونکو هم له افغان کرکټ بورډ غوښتي دي چې د آفتاب عالم سره د نور د مور او میرې چلند نه کوي بلکې د شهزاد په شان د هغه په حق هم پریکړه وکړي. نو دوستانو ستاسو څه نظر ده؟ ولې د لطف الله ستانکزی او آفتاب عالم ترمنځ دا جنجال رامنځته شوی؟ ولې لطف الله ستانکزی نه پرېږدي چې آفتاب عالم کرکټ ته لاړ شي؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.